السلام علیکم ګران محترمینو ملګرو، په پیل کې تاسو برته روغ جوړ او خوشاله وئ. ګران ملګرو، زه یم سید الله حسن او بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په نن ویډیو کې تاسو ته د فیسبوک په نوی اپډیټ کې یو نوی آفشن درښایم چې ملګرو دغه آفشن به ستاسو بالکل ډېر خوښ شي. نو د آفشن په اړه لومړی معلومات درکوم. ملګرو، آفشن په دې ډول سره دی چې موږ څنګه کولی شو چې د فیسبوک ملګري په ډېرې اسانۍ سره ان فرینډ کړو. نو که څه هم دغه آفشن په فیسبوک کې مخکې و، خو هغه ځای کې چې تاسو را پیدا کول یې ډېر مشکل و. نو اسانه طریقه نه وه چې تاسو هغه آفشن را پیدا کړی، خو اوس ډېر اسان ځای ته راغلی دی. تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې هر یو ملګری ان فرینډ کړئ، د ملګرتیا لیست څخه وباسئ چې صرف تاسو نه غواړئ هغه ملګری د ځان سره فرینډ کړئ. نو راځم ویډیو شروع کوم، خو مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم په خورا درنه هیله کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که تر اوسه پورې تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ، او که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او ورسره خواږه چې کوم د ګنټۍ نښه راځي په دې لازمي کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه اول در ورسیږي. نو ملګرو، د بله به تاسو راشئ خپل فیسبوک ته. کله چې خپل فیسبوک ته راغلی ملګرو نو را به شئ خپل فیسبوک آی ډي پروفایل ته. کله چې پروفایل ته ملګرو راغلی لاندې به راشئ خپل ملګرو فرینډ لیست ته. دلته تاسو ته ملګري ښکاري، په دغه به کلیک وکړئ. نو کله هم چې ملګرو دلته کلیک وکړ نو آپشن په دې ډول سره دی ملګرو. ګورئ موږ ته خپل ملګري دلته د خپل ملګرو لیست راغی. کله چې تاسو ملګرو دلته کلیک وکړئ په دې درې ټکو باندې نو دلته تاسو ته یو آپشن راځي لاندې کې. دغه آپشن یې هم اوس زیاترې نوي ورسره راغلي. لاندې آپشن راځي ان فرینډ دغه ملګری، تاسو ته ان فرینډ آپشن راغی. کله چې تاسو په دغه کلیک وکړئ نو په ډېره اسانۍ سره کولی شئ دغه ملګری تاسو د ملګرتیا لیست څخه وباسئ، ان فرینډ یې کړئ. نو دغه خوندوره اسانه طریقه ده چې ملګرو په ډېرې اسانۍ سره تاسو د هر یو ملګری چې نه غواړئ درسره ملګری کړئ نو په ډېرې اسانۍ سره تاسو د ملګرتیا لیست څخه ویستلی شئ. که څه هم مخکې به تاسو ملګرو ورتلی دغه پروفایل به مو کلیک کوه او هغه به د ملګرتیا لیست څخه تاسو ویسته، خو دغه طریقه چې نوي کومه راغلې ده په نوي اپډیټ کې نو د دې لپاره که چېرته دغه آپشن ستاسو په فیسبوک کې نه وي نو تاسو حتما خپل فیسبوک د پلی سټور څخه نوی اپډیټ کړئ. نو کله چې فیسبوک اپډیټ کړئ حتما تاسو ته دغه آپشن زیات شوی وي. نو دا ملګرو زموږ ویډیو په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي. کوم چې ویډیو خوښ شوي ویډیو ضرور لایک کړئ او له خپل ملګرو سره شریک کړئ. مننه که وختونه او کې شي به ولرئ.